پاکستان ویزې په اړه دي چې اوس به تاسو وکولی شئ چې په کور کې دننه پاکستان ویزه واخلئ، نه به تاسو ته سفارت ته د تللو ضرورتي او نه چې په افغانستان کې د پاکستان کمې کونسلګرۍ دي هغې ته د تللو ضرورتي. نو دا ویزه به څنګه اخلئ، د دې به تاسو څومره فیس ورکوئ او په څو ورځو کې به وکولی شئ چې تاسو د ویزه واخلئ. دغه واړه معلومات تاسو په دې ویډیو کې خپرومه. هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. بله دا چې دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. که چیرې هم احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نوي وئ نو دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د پاکستان ویزه اخیستل په افغانستان کې ډېر یو ګران کار دی. کوم څوک چې د پاکستان ویزه اخلي که هغه په سفارت کې یا په کنسلګرۍ کې وي نو دوی باندې ډېر زیات تکلیف تیریږي. حال دا چې د دې ویزه اخیستلو لپاره کسان په نیمه شپه ورځي نو د خلکو بار بار غوښتنې سره چې د دې ویزه اخیستلو لپاره د سهولت رامنځته شي، د دې ویزه اخیستلو لپاره کسانو باندې چې کوم تکلیف تیریږي هغې لپاره د یو ښه لار ولټوی شي. نو د دې لپاره اوس مهال پاکستان هیواد یوه ډېره ښه لار ولټوله کوم چې ای ویزه ده. ای ویزې سره به تاسو اشنا وئ. کم کسان چې نه پوهېږي ای ویزه الکترونیکس ویزې ته ویل کېږي کوم چې اوس مهال زیات شمېر هیوادونه لري. د دې لپاره به تاسو انلاین اسناد جمع کوئ. کله هم چې اسناد جمع کړل نو ستاسو ایمیل ته د هغې ملک ویزه راځي. اوس مهال پاکستان هیواد افغانانو لپاره ای ویزې ورکول شروع کړي کوم چې د دې لپاره به تاسو انلاین رجسټریشن کوئ. دغه ویب سایټ کې کوم چې تاسو په سکرین باندې ښکاري او د دې ویب سایټ اډرس هم تاسو په سکرین باندې ښکاري. په دې ویب سایټ کې به اول اکاونټ جوړوئ، بیا به هغه اکاونټ په ذریعه د سیسټم ته لاګین کیږئ. کله چې سیسټم ته دننه شوئ نو دغه اپلیکیشن به ډکوئ، هغې نه پس به فیس ورکوئ. د فیس په اړه معلومات درکومه. د ویب سایټ کې به راشئ فیس اپشن ته. ویزه کټګورۍ کې به خپله ویزه وګورئ چې تاسو کوم قسم ویزې لپاره اپلای کوئ. دې کې مختلف قسم ویزې دي خو زموږ اکثره کسان فیملي ویزې لپاره اپلای کوي. دلته به فیملي ویزه ورته انتخاب کړئ. نو اوس یې قیمت مونږ ګورو څومره قیمت دی. د دې قیمت 8.13 امریکایي ډالر دی. نو کم کسان چې د ویزې لپاره اپلای کوي هلته چې د نورو ویزو قیمت مختلف دی خو زموږ کسان اکثرا فیملي ویزټ ویزې لپاره اپلای کوي نو د دې قیمت 8.13 ډالر دی. نو کم ملګري چې د ویزې لپاره اپلای کوي یا هغه ټراول ایجنسۍ چې دوی دغه ویزې ورته جمع کوي نو د دوی څخه مې هیله دا ده چې 1500 افغانۍ نه نیولې تر 2000 پورې افغانۍ 2000 هم زیاتې دي خو بیا هم څه نه څه مناسب ریټ دی. که د دې څخه تاسو زیات فیس واخلئ نو دا بیا ډېره نه مناسبه خبره ده. اول هغه کسان چې دوی څه نه څه کمپیوټر سره اشنا وي او کریډټ کارډ یا ډیبټ کارډ ولري نو دوی د پخپله دې ویزې لپاره اپلای وکړي. که بیا هم چا نشو کوی نو زما په خیال شاید اکثر هم ټراول ایجنسۍ د دې لپاره تاسو اپلای وکړي چې تر 1500 افغانۍ نه نیولې تر 2000 افغانۍ پورې د دې ویزې اپلای کولو فیس واخلئ. کم کسان چې د دې ویزې لپاره اپلای کوي د دوی څخه مې هم غوښتنه دا ده کم څوک تاسو نه د دې په اړه زیاتې پیسې اخلي نو په هغه باندې ویزه مه جمع کوئ. داسې یو چا باندې ویزه جمع کوئ چې هغه تاسو نه کمې پیسې واخلي. زه کوشش کوم چې یوه بله ویډیو په دې باندې درته تیاره کړمه چې تاسو به څنګه خپل ځانونه ثبت کوئ په دې ویب سایټ کې. نو نه پوهېږم چې هغې ته به زه کله اوزګار شم خو کله چې زه ورته اوزګار شم انشاءالله چې تاسو هغې په اړه زه ویډیو جوړوم. کله چې تاسو خپل اسناد په دې ویب سایټ کې جمع کړل نو د 2 ورځو نه نیولې تر 7 ورځو پورې وخت اخلي تر څو تاسو ته د پاکستان ویزه راشي. ویزه به تاسو ته هغه ایمیل ته راځي کوم چې اکاونټ جوړولو په وخت کې تاسو ورکړی وو. دوستانو دغه ویزه یو کلن هم کیږي او 6 میاشتنۍ هم کیږي. که کم څوک د دې ویزو په اړه لا زیات معلومات غواړئ نو هم د ویب سایټ کې شته خو که چیرې غواړئ افغانستان کې د پاکستان سفارت سره ستاسو خبرې وشي نو همدغه شمېره چې کومه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې کولی شئ چې تاسو پاکستان سفارت سره تماس ونیسئ. په آخر کې دوستانو د پاکستان ای ویزه تر اوسه پورې ډېرو کسانو اخیستې ده او د ورځې تقریبا تر اوسه پورې 200 ویزې ورکوی کیږي خو پاکستان حکومت تر اوسه پورې د په اړه رسمي اعلان نه دی کړی. نو شاید چې په نږدې راتلونکي کې د په اړه رسمي اعلان وکړي خو ښکاري داسې چې دوی دغه پروسه اوس ازمایشي شروع کړې ده تر څو دوی دغه پروسه چیک کړي چې دوی په دې پروسه کې کامیابېدی شي او که نه. که چیرې هم دوی په دې پروسه کې کامیاب شول نو واقعا دا به یو ډېر ښه کار وشي ولې چې افغانان به خلاص شي پاکستان سفارت ته هره ورځ ور روان وي یا د پاکستان کمې کونسلګرۍ ته هره ورځ ور روان وي نو دوی به وکولی شي چې په کور کې دننه پاکستان ویزه واخلي او په اسانۍ سره پاکستان ته لاړ شي. نور که دې کې کوم معلومات راتلل نو د دې لپاره تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ. انشاءالله چې زه به هم په خبرومه. که چیرې احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ د